بسم الله الرحمن الرحیم. وان بردو قسم است، جمع مذکر و جمع مؤنث. په تیر سبق کې موږ د اسم دریم تقسیم ذکر کړی په اعتبار د افرادو سره، چې په اعتبار د افرادو سره اسم په درې قسمه: واحد، تثنیه، جمع. او د هر یو قسم تعریف ذکر شوی و. د علامه صاحب د جمع اولنی تقسیم ذکر کړ په اعتبار د لفظ سره، چې په دوه قسمه و: یو جمع تکسیر، دوهم جمع تصحیح. بیا د هر یو تعریف ذکر شو، ورسره یو قاعده هغه هم په ضمن کې ذکر شوله. د جمع تصحیح تعریف پرون من کړی و، چې جمع تصحیح د هغې جمع ته ویلی کېږي چې په هغې کې د واحد وزن سلامت وي، روغ رمټ وي، بدل شوی پکې نه وي. نو نن به په ننني سبق کې به د دې جمع تصحیح تقسیم وکړو او ورسره د هر یو قسم تعریف، بیا د جمع دوهم تقسیم به علامه صاحب ذکر کی په اعتبار د معنا سره، چې په دوه قسمه باندې ده. یو ته ویل کېږي جمع قلت، دوهم ته جمع کثرت. او د هر یو قسم تعریف او اوزان به ذکر شي. نو علامه صاحب فرمایي وان بردو قسم است، جمع مذکر و جمع مؤنث. مقصد د علامه صاحب د دې عبارت نه واخله تر روان فصله پورې اته خبرې ذکر کول دي. اول نمبر خبره د جمع تصحیح تقسیم به وکړي، چې جمع تصحیح په دوه قسمه ده. یو ته ویلی کېږي جمع مذکر، دویم ته ویلی کېږي جمع مؤنث. دوم نمبر خبره د جمع مذکر تعریف به ذکر کی. دریم نمبر خبره د جمع مؤنث سالم تعریف به ذکر کی. څلورم نمبر خبره علامه صاحب د جمع دوهم تقسیم به ذکر کی په اعتبار د معنا سره، چې په اعتبار د معنا سره هم جمع په دوه قسمه ده. یو ته ویلی کېږي جمع قلت، دوهم ته ویلی کېږي جمع کثرت. پنځم نمبر خبره د جمع قلت تعریف به ذکر کی. شپږم نمبر خبره د جمع کثرت اوزان به ذکر کی. اوم نمبر خبره د جمع کثرت تعریف به ذکر کی. او اتم نمبر خبره د جمع کثرت اوزانو طرف ته به اشاره وکړي علامه صاحب. نو په ننني سبق کې به دا ته خبرې ذکر شي. اول نمبر خبره چې د جمع تصحیح تقسیم دی، د جمع تصحیح ته جمع سالم هم ویل کېږي. نو دا اول نمبر خبر علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي چې وان بردو قسم است. علامه صاحب فرمایي چې جمع تصحیح یا جمع سالم دا په دوه قسمه ده. یو ته ویل کېږي جمع مذکر سالم، دوهم ته ویل کېږي جمع مؤنث سالم. دا اول نمبر خبره علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي وان بردو قسم است. دا جمع تصحیح دا په دوه قسمه باندې ده. جمع مذکر اول قسم، و جمع مؤنث او جمع مؤنث دا دوهم قسم د جمع تصحیح. دویم نمبر خبره وا د جمع مذکر سالم تعریف. نو دا دویم نمبر خبر علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي جمع مذکر انست. علامه صاحب فرمایي چې جمع مذکر سالم د هغې جمع ته ویل کېږي چې د هغې په آخر کې واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور او نون مفتوح وي. جمع مذکر سالم د هغې جمع ته ویل کېږي چې د هغې په آخر کې واو راغلی وي، د واو ساکن وي او د واو نه مخکې ضمه راغلی وي او نون مفتوح وي پکې، لکه مسلمونه. مسلمونه په آخر کې واو دی، واو ساکن دی، مخکې ته ضمه ده او نون پکې راغلی دی او هغه نون مفتوح دی. یا په آخر کې یا راغلی وي، د یا نه مخکې یا ساکن وي او د یا نه مخکې کسره وي او نون مفتوح وي، لکه مسلمینا. نو د جمع مذکر سالم تعریف څه شو؟ چې د هغې جمع ته ویلی کېږي چې د هغې په آخر کې واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور او نون مفتوح وي. نو دا دویم نمبر خبره د جمع مذکر سالم تعریف علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي. جمع مذکر انس، جمع مذکر دا هغه جمع ده چې واو ما قبل مضموم، چې واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور یا ما قبل مکسور و نون مفتوح
او مفتوح نون در آخرش پیوند ده په آخر کې پیوست وي. چون مسلمون لك مسلمون و مسلمین مسلمون په آخر کې واو ما قبل ضمه ده د واو نه مخکې ضمه ده او نون پکې مفتوح. مسلمین کې یا نه مخکې کسره ده او نون پکې مفتوح. و جمع مؤنث انس دریم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي چې هغه وا د جمع مؤنث تعریف. علامه صاحب دا دریم نمبر خبره د جمع مؤنث تعریف په دې عبارت سره ذکر کوي. و جمع مؤنث انس کې الف بتای با آخرش پیوند ده. علامه صاحب فرمای جمع مؤنث سالم د هغې جمع ته ویل کېږي چې د هغې په آخر کې الف او تا زایده راغلي وي. د هغې په آخر کې څه وي؟ الف او تا زایده وی لکه مسلماتون جمع د مسلمتون ده. د دې مسلمتون په آخر کې الف او تا زایده راغلي. و جمع مؤنث انس او جمع مؤنث د هغه جمع ده کې الف بتا چې الف سره د تانا کې الف بتای چې الف سره د تانا با آخرش پیوند ده دغه په آخر پورې پیوست وي. چون مسلماتون لکه مسلماتون جمع د مسلماتون ده. مسلمون او مسلمین هغه جمع د مسلمونو. څلورم نمبر خبره څه وه چې علامه صاحب د جمع دوهم تقسیم به ذکر کی په اعتبار د معنا سره. نو دا څلورم نمبر خبر علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي و بدن کې جمع به اعتبار معنا بردو نوع است. علامه صاحب فرمایي چې جمع په اعتبار د معنا سره دا په دوه قسمه ده. یو ته ویل کېږي جمع قلت او دوم ته ویل کېږي جمع کثرت. نو دا څلورم نمبر خبر علامه صاحب ذکر کوي و بدان او پواشه طالب جانا کې جمع چې جمع به اعتبار معنا په اعتبار د معنا سره بردو نوع است په دوه قسمه باندې ده. جمع قلت و جمع کثرت. اول جمع قلت و جمع کثرت او جمع کثرت. اول جمع قلت دوهم جمع کثرت. څلورم نه پنځم نمبر خبره څه د جمع قلت تعریف. نو دا پنځم نمبر خبره د جمع قلت تعریف علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي. جمع قلت انست. علامه صاحب فرمایي جمع قلت د هغې جمع ته ویلی کېږي چې د لسونه په کمو باندې دلالت کوي. جمع قلت د هغې جمع ته ویلی کېږي چې د لسونه په کمو شیانو باندې دلالت کوي. د لسونه په کمو څیزونو باندې دلالت کوي. دې ته څه ویلی کېږي؟ جمع قلت. چې د لسونه په څه کمو باندې څه کوي؟ دلالت کوي. نو دا پنځم نمبر خبره د جمع قلت تعریف علامه صاحب ذکر کوي. جمع قلت انس جمع قلت دا هغه جمع ده کې برکم چې په کمو باندې ازدا د لسونه برکم ازدا د لسونه په کمو باندې اطلاق کنند اطلاق کیږي چې اطلاق د لسونه په کمو باندې کیږي چې د لسونه په کمو باندې دلالت کوي. دوه شی یو مطلب د دواړو یو دی. و ان را چهار بناس. شپږم نمبر خبره څه وه د جمع قلت اوزان. علامه صاحب فرمایي چې د دې جمع قلت لپاره څلور وزنونه راځي. څو وزنونه؟ څلور. که په دې څلور وزنونو کې په یو وزن باندې هم یوه صیغه راغلې وه، یوه کلمه راغلې وه، یوه جمع راغلې وه، نو هغه به جمع قلت وي. نو دا شپږم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي درته د جمع قلت اوزان. نو اوزان لاندې ذکر دي هلته به یې وایو. نو دا شپږم نمبر خبر علامه صاحب په دې عبارت سره ذکر کوي. و ان را چهار بناست او د جمع قلت لپاره څلور وزنونه دي. بنا وزنونه. اول افعولن. اول وزن څه شی دی؟ افعولن. هر کلمه چې په وزن د افعولن وا یا هر جمع چې په وزن د افعولن وا نو هغې ته به جمع قلت وایو.
أفعل مثل أكلب لك أكلب. الحمدلله. دا أكلب دا په وزن د چا دی؟ أفعل دی. نو اولنی وزن او صيغه د جمع قلت هغه أفعل دی. کومه کلمه چې یا کومه جمع چې په وزن د أفعل راغلی وه نو هغه ته به جمع قلت وایي. وأفعال او دوهم وزن وأفعال او أفعال چون اقوال لك اقوال نو کومه جمع چې په وزن د أفعال وه نو هغه به جمع قلت وي. دریم وزن وأفعلة او أفعلة مثل أعونة لك أعونة. وأفعلة مثل أعونة لك أفعلة أو أفعلة لك أعونة. نو دریم وزن اغا أفعلة دی. کما جمع چې په وزن د أفعلة وا نو هغې ته به موږ جمع قلت وایو. وفعلة او څلورم وزن وفعلة او فعلة چون غلمة لك غلمة. هر هغه جمع چې په وزن د فعلة وا نو هغې ته به جمع قلت ویلی کیږي. نو دا څلور وزنونه د جمع قلت و. خو اوس دوه نور وزنونه د جمع قلت درته ذکر کوي چې هغه دوه وزنونه ورسره شي څلور دا و دوه نور نو شپږ به شي. نو هغه دوه وزنونه دا دي. علامه صاحب وایي ودو جمع تصحیح بألف لام. علامه صاحب فرمایي چې کله جمع مذکر سالم مخکې چې کوم تعریفونه ذکر شو او جمع مؤنث سالم کله چې دغه دواړه جمع مذکر سالم بغیر د الف لام نه راغلی وه چرته او دغه شان جمع مؤنث سالم بغیر د الف لام نه راغلی وه نو دا بیا هم دلالت کوي په جمع قلت باندې. نو دا هم بیا دلالت کوي د لسونه په کمو افرادو باندې. دا دې ته هم بیا جمع قلت ویلی کېږي. نو څو څلور مخکې وزنونه دا وزنونه څه شو؟ یو د جمع مذکر سالم وزن چې بغیر د الف لام نه راغلی وي. دوهم وزن د جمع مؤنث سالم چې څه وي بغیر د الف لام نه وي. ودو جمع او دوه وزنونه د جمع تصحیح دی بی الف لام بغیر د الف لام نه. یعنی چې کله جمع تصحیح کاغه مذکر سالم وي که مؤنث سالم وي دا دواړه جمع بغیر د الف لام نه راغلی وي نو دا دې ته هم بیا جمع قلت ویلی کېږي. دا بیا په د لسونه په کمو افرادو باندې دلالت کوي. یعنی مسلمون و مسلمات لك مسلمون و مسلمات مسلمون دا د جمع مذکر سالم مثال دی بغیر د الف لام نه په جمع قلت. دا د جمع قلت لپاره دی د کمو دا په د لسونه په کمو افرادو باندې دلالت کوي. دا شانتي و مسلمات و جمع کسرتان سوم نمبر خبره څه وه د جمع کسرت تعریف. نو هغه علامه صاحب دا اوم نمبر خبره د جمع کسرت تعریف په دې عبارت سره ذکر کوي. و جمع کسرتان است. علامه صاحب فرمایي چې دا جمع کسرت د هغې جمع ته ویلی کېږي چې په لسو یا د لسونه په زیاتو باندې دلالت کوي. چې په لسو یا د لسونه په څه په زیاتو باندې دلالت کوي. یا جمع کسرت د هغې جمع ته ویلی کېږي چې د هغې اطلاق په لسو باندې کېږي یا د لسونه په زیاتو باندې کېږي. نو دا اوم نمبر خبره علامه صاحب ذکر کوي. و جمع کسرت انس او جمع کسرت دا جمع ده کبر ده چې په لسو و بیشتر یا په زیاتو از ده د لسو باندې اطلاق کنند اطلاق کیږي. چې په لسو یا د لسونه په زیاتو باندې څه کیږي اطلاق کیږي. دې ته جمع کسرت وایي. او ځان د جمع کسرت نو علامه هغې طرف ته اشاره علامه صاحب کوي. وابنیه آن هر چې غیر ازین شش بنا است. و ابنیه آن هر چې غیر ازین شش بنا است.
علامه صاحب فرمایي چې د جمع کثرت اوزان د دې جمع قلت د شپږ اوزانو نه علاوه څومره چې هم اوزان دي ټول په ټوله د جمع کثرت دي. د جمع قلت د دې شپږ اوزانو نه علاوه چې څومره هم اوزان د چا دي جمع دي هغه ټول په ټوله اوزان ټول په ټوله اوزان د جمع کثرت دي. و ابنیان او اوزان د دې جمع کثرت هر چې هغه دي چې غیر از این شش بنا است چې علاوه د دغه شپږ وزنونه دي چې علاوه د چا نه دي د دې شپږ وزنونو. د جمع کثرت اوزان هغه اوزان دي د جمع کثرت اوزان د جمع قلت د شپږ اوزانو نه علاوه څه دي اوزان دي. باقي څومره چې هم اوزان دي د چا دي د جمع کثرت دي د شپږو نه علاوه. نو نننی سبق ټول مشتمل و په اته خبرو. اول د جمع تصحیح تقسیم چې په دوه قسمه یو جمع مذکر سالم دوم جمع مؤنث سالم. دوم نمبر خبره د جمع مذکر تعریف. بیا دریم نمبر خبره د جمع مؤنث تعریف. څلورم نمبر خبره د جمع قلت د جمع تقسیم په اعتبار د معنا سره. بیا پنځم نمبر خبره د جمع قلت تعریف. شپږم نمبر خبره د جمع قلت اوزان. اوم نمبر خبره د جمع کثرت تعریف او اتم نمبر خبره د جمع کثرت د اوزانو طرف ته اشاره.